د نکاح کولو فائدې خاص فائدې ذکر کوم درته په 5 نمبرو کې. نمبر 1 نکاح کولو سره جنسي غلبه کمیږي. دا جنسي غلبه د انسان د اخلاقی زندگی یو هلاکونکې مرحله وي چې د خپل سکون په خاطر مذهب او اخلاق هیڅ نه وي، مګر چې کله انسان ته د جایز ذریعونه سکون ملو شي نو بیا د اعتدال او د انصاف پابند شي، او ظاهره ده چې جایز ذریعہ صرف هم نکاح کېدی شي. دویمه فائدہ، نکاح کولو سره خپل کور آبادیږي، د کور په معاملاتو کې آرام ملاویږي، په زندګۍ کې د سکون او د اطمینان دولت نصیب کیږي. دریمه خاصه فائدہ، د نکاح په ذریعہ خاندان زیاتیږي چې د هغې په وجه انسان خپل ځان مضبوط او زبردست محسوسوي او په معاشره کې د خپل حقوق او مفاداتو دپاره خپل رعب قائم ساتي. څلورمه خاصه فائده دغه ده چې د نکاح کولو سره نفس د کوشش او جدوجهد عادت کیږي، ځکه چې د اهل او عیال د خیال ساتلو او د هغوی د پرورش په سلسله کې مسلسل جدوجهد خامخا کول وي. د دې مسلسل جدوجهد نتیجه دا وي چې انسان د بې عملۍ او لاپرواهۍ د ژوند نه لرې وي چې د هغې دپاره په دنیوي طور هم فایده ورکوونکی وي، او د دې په وجه هغه په دینی ژوند کې یعنی په عبادات او اطاعت کې هم تندرست وي. پنځمه خاصه فایده دغه ده چې هم د نکاح په ذریعه باندې صالح او نیکبخت اولاد پیدا کیږي. ظاهره ده چې د یو بنده د زندگی د ټولو نه قیمتي سرمایه د نیک او صالح اولاد وي چې د دې په وجه نه صرف په دنیا کې سکون او اطمینان او عزت او نیکنامي حاصلوي، بلکې په آخرت کې هم د کامیابی او سعادت حصدار جوړیږي. عزتمند دغه د نکاح یو خاص 5 فائدې وي چې دا مې درته ذکر کړلې، تاسو هم د خپل ملګرو سره دغه فائدې شریکې کړئ.